د افغانستان د جهاد او مقاومت د بریا او ویاړ او خپلواکۍ یو مهمه ورځ ګڼل کیږي. هغه ورځ چې افغان ولس د خپلو مجاهدینو د قربانۍ په پایله کې د شوروي ځواکونو له اشغاله خلاص شو. هادي سهارګل چې 14 کلنۍ کې د شوروي اتحاد په وړاندې جهاد کې برخه اخیستې وه، وایي افغانانو تل د پردیو یرغلونو پر وړاندې قربانۍ ورکړي او د خپل دین، خاورې او ناموس د دفاع لپاره یې نه ستړې کېدونکې مبارزې کړي دي. په هغه وخت کې تقریبا زموږ 15 میلیونه مجاهد مسلمانان د افغانستان نه مهاجر شو، ګاونډي هیوادونو ته لاړ، ایران ته لاړ، پاکستان ته لاړ، 1.5 میلیون موږ شهیدان ورکړه، همدغسې موږ معیوبین د لاسه ورکړه او همدغسې موږ د افغانستان هغه خپلې شتمنۍ چې د پلار او د نیکه نه موږ ته پاتې وې، هغه زړې کوټې په اصطلاح هغه هم موږ هر څه د لاسه نه ورکړي او په دغه حساب باندې دغه د ضرر او د تاوان او مشکل سره موږ د دوی د لاسه مخ شوي. نوموړی زیاتوي د ثورتمه یوازې یوه تاریخي ورځ نه بلکې د افغان ملت د یووالي، قربانۍ او خپلواکۍ نښه ده چې باید راتلونکو نسلونو ته یې ارزښت ور وپېژندل شي. دغه کومه ورځ چې زموږ او ستاسو د استقلال، د ازادۍ او د مجاهدینو د قربانۍ او د ایثار په نتیجه کې موږ ته الله پاک نصیب کړې ده. د دغه ورځو باید موږ ډېر قدرداني وکړو او د دې نه باید موږ د آینده نسل لپاره داسې یو تاریخ جوړ کړو چې آینده زموږ ماشومان، زموږ آینده راتلونکی نسل د دې نه باید خبردار وي. بل لور ته دیني عالمان وایي د ثورتمه د حق او باطل د مبارزې څرګند مثال دی، ځکه افغان ولس د ایمان، عقیدې او اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره سترې قربانۍ ورکړي دي. د ثور اتمه د حق او باطل د مبارزې څرګند مثال دی، ځکه افغان ولس د ایمان، عقیدې او اسلامي ارزښتونو د ساتنې لپاره سترې قربانۍ ورکړي دي او افغان ولس تل دپاره سترو امپراتوریو ته شکست ورکړی، لکه روس و، دا رقم امریکایانو اشغال کړی و. الحمدلله د افغانستان په دین مین خلکو دغه خلکو ته سترې ماتې ورکړي دي. دیني عالمان او مجاهدین ټینګار کوي چې د دې ورځې ساتنه یوه دونه د ځوان نسل لپاره د عبرت او تاریخي پوهاوي ارزښت لري څو د هېواد د خپلواکۍ ارزښت درک کړي. د ونې وړ ده چې د ثورتمه هر کال هېواد کې د بېلابېلو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي تر څو ځوان نسل د خپلو نیکونو او پلرونو له سرښندنو، میړانو او قربانیو خبر شي.